سلامونه او احترامات مې ومنئ دوستانو. په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ. دوستانو یو ډېره په زړه پورې کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. یو فرانسوي خبریال روغتون ته د خپل راپور چمتو کولو لپاره تللی و. هلته له یوې عجیبه پیښې سره مخ شو. د دې پیښې اخیستل شوی تصویر په ټولنیزو شبکو کې یو انقلاب رامنځته کړ. تر میلیونونو ډېر کمنټونه او لایکونه یې واخیستل. کیسه داسې وه چې یوه مور د خپل اولاد له زیږون وروسته مړه شوه. د روغتون د قانون سره سم باید زیږېدلی ماشوم د مور مخ ښکل کړي او وروسته د مور لخوا خپلې کورنۍ ته وسپارل شي. کله چې ډاکټرانو ماشوم د خپلې مور مخ ته ورنږدې کړ، ماشوم د مور په غومبوري یعنې اننګي باندې خوله ټینګه کېښوده. په همدې شیبه کې د مړې مور له سترګو اوښکې راغلې. خپل مورنی احساس یې د مرګ په وخت کې هم څرګند کړ. نو د چا په مینه چې باور کېدلی شي، هغه یوازې مور ده. باید له زړه نه یې قدر او عزت وشي. دوستانو که دا قصه مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ او دا ویډیو ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه.